قیامت په ورځ د الله مخې مجرم ثابت شوې نو بیا به دا چغې وې زه خو په دنیا کې د صدارت خاوندوم، زه خو په دنیا کې د وزارت خاوندوم، زه خو په دنیا کې ایمنې وم ملک وم ما به جرګې کولې هلک عني سلطانیه. دا څه بې وفا ملګری زما و. که د چا د مال سره ملګرتیا وي، د دولت سره ملګرتیا وي، خو دا دولت هم ډېر بې وفا شی دی، دا هم بې انتها بې وفا دی. ها که په صحیح طریقه دې استعمال که وفادار جوړېدی شي، که جنت دې په وګټل ټیک ده وفادار وی، خو که دې مال ته د الله د ذکر نه غافله کړي، په قرآن باندې د عمل کولو نه غافله کړي، د قرآن د تلاوت نه غافله کړي، نو دا مال هغه بې وفا شی دی، دا دومره بې وفا ملګری دی چې د قیامت په ورځ د الله مخې ته مجرم ثابت شوې نو بیا به دا چغې وې ما اغنا عني مالیه. زما مال خو چې ما په دنیا کې فخر کو، هغه مال چې ما به هر چا ته شو کول، نن دا مال دومره بې وفا شی دی ما اغنا عني مالیه، زما په خپله په کار رانغلی. که ستا تعلق د وزارت صدارت سره د کرسۍ سره ټیک ده، په دنیا کې به څه حده پورې کامیابي، خو ګورې دا هم ډېر بې وفا ملګری دی. صدارت بادشاهي کرسۍ دا هم ډېره بې وفا ملګرې ده. د قیامت په ورځ کې د صدارت د وجې نه د الله د ذکر په بنا باندې چې په دنیا کې صدارت ته د الله د ذکر نه غافله ساتلی وي، د قرآن نه غافله ساتلی وي، د محمد رسول الله د طریقو نه غافله ساتلی وي، نو دا صدارت ستا په کار نه راځي. بیا به دا چغې وې چې دا مې څنګه ملګری و، زما خو دوستي د وزارت او د صدارت او د مشرۍ سره وه. هلک عني سلطانیه، زه خو په دنیا کې د صدارت خاوندوم، زه خو په دنیا کې د وزارت خاوندوم، زه خو په دنیا کې ایمنې وم ملک وم ما به جرګې کولې هلک عني سلطانیه. دا څه بې وفا ملګری زما و. زما سفارش او زما په حق کې د الله مخې ته په کار رانغلی، خو ډېر خوش نصیبه دي، ډېر زیات سعادتمن والا دي هغه خلک چې د چا ملګرتیا د قرآن سره وي.